بسم الله توکلت علی الله. بس دا کور یم دا دی ماشاءالله ښایسته رنګولی دی. اکثره وخت ورته راځو کې دی دا نو بس موږ ورکوو. وینې دغه مستریان دغه دې ذکرا وینې ته وګورئ. د بیلنس دپاره رالم د کابل دروازې سره دی یو څه ده کابل دروازه ووینم ټایرونه ریمان مې مربایه کړله خو داسې و چې څنګه یې جز استاذه دې ته خو یو کوچنی جز ورکړه مبلین یې اوس وربدلوو. د خلک راستو ښکاروی ورته واده رقم راځي. څنګه دی تاسو یې ګورئ. زما په نظر خو ښه ښایسته سو. دا زما موټر خو نو ستاسو هم دی. دا زموږ ستاسو په ټولو په شریکه موټر دی. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست. نو د تېرې ورځې ولاګ به مو لیدلی چې موټر مو راوستی را مو نیوی. نو نن د خیره سره د موټر د څه شي ورځ ده ذکره؟ د بیایل سلام وکړه. نو د موټر د خیره سره تقریبا بجې دي د سهار نه. نو موټر بیا یو خو داسې دی چې دا موټر چېرته جګېدل غواړي، بیلنس ورکول غواړي او ځینې نور کارونه هم پکښې شته. نو زه به د خیر سره دا برابر کړم دا موټر او ټوله کارونه به پکښې وکړم. ستاسو دپاره به یو ولاګ هم جوړ کړو په دا ښار کې. نو بعد له هغه چې دا اماده سو مکمل بیا انشاءالله در باندې وینم چې کوم رنګ دی. اوس به هم تاسو ته در معلومیږي کوم ماډل دی څه رقم موټر دی، بیا به یو ریویو ورکړو. سمه ده؟ نو اوس ځو راځئ نو دوستانو ولاګ را سره تعقیب کړئ. به ماته ذکرا به ماته دروازه را خلاصه کړي. خلاصولی یې ودرېږه ور یې مه خلاصوه ښه. زه رنګ درته وم بیا خلاصه کړې ښه. دغه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله توکلت علی الله. راځه څنګه ښه ښایسته وریښتان دې جوړ کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. نو راځئ د خیره سره ولاړ به سو، هم به ښار در باندې ووینم د خیره او هم به پاته سو کارونه وکړو. ټولې کیسې بس دا کور یم دا دی ماشاءالله ښایسته رنګولی دی. نو دننه خو دا رقم دی موټر په دغه ایډیشن کې دی او دا ټي وي چې دی دا ما دورې ور واچوئ. څنګه موټر دی ذکره؟ ښایسته دا دی موټر مو ورته ودروئ. نو اوس به د دې کوټکو کار ورکوو. دغه نو بس یو دوکان دی چې موږ اکثره وخت ورته راځو. ذکرا مې هم راوستلې ده او دلته دا ګوټکي ورکوي. ګوټکه کومه ده؟ دغه ګوټکي دي. دا نو بس موږ ورکوو. وینې دا سپرینګان که ور اچوئ هغه دغه کیسه ده. نو یو خواته راسئ زه به تاسو سرای ووینم د مستریانو. دغه سرای دی د مستریانو. دا نو دلته موټران دي که مبلین بدله یې دا رقم موټران به لا ځي و راځي. نو خوا ده زما ذکرا دا انتظار یو. اوس به دا دوکانونه دي نو ګوټکې به ور ولوېږي. بعد له هغه نو بیا چې چیرې ځو مخته یې راسره وینئ. دلته به یو څه چې موټر جوړوئ لږ انتظار به کوئ. بیا ټکسي ولاړه به وینئ د فایده شان دا چې دا کوم شان کېدای شي په دې کې ځینې وپېژني. دغه دې ذکرا وینئ ته وګورئ. ما ورته وویل ما ته به د دې د دې سره سیدې وژړل. شیان در رانیسمه خو نو د ګوټکو کار خلاص سو. اوس یې بیا یم مبلین ورګورم. دا یوه خبره او بل پاته سو بیلنس.
بیلن سور کومه نو دغه دوه کاره چې خلاص شي بیا یو دانه دغه د اشترینګ پوښ ور اچومه بعد له هغه به نو بیا انشاءالله ما و ذکرات ځو ذکران بېرته خوشحاله که یو څه خوابدې سوه راسه خو بېرته مې سیسټم سره ورسم کوي دلته د دغه دوکان زه در باندې وینم چې تاسو چیرې بیلن سور وکئ موټر ته دا دی زموږ دا جو استاز دوکان د بیلنس دپاره رالم دی وایي نه غواړي څه چم قیمت یې ور وکړه بیلنس تاوان یې څه شی دی راځئ بیا ودروو نو سړی دلته د پایې مایې چې کوي دې خوا ته مخکې د دې کوټه وه اوس د کابل دروازې سرای ته اشترینګ بیا زه فکر کومه لږ کوږي لږ خولۍ شان ټول ورپاکې که ښه دا د کابل دروازه ده وینې جامه و دا د ایرونه مایرونه پیدا کېږي دلته څه وایي وایي هوا نه ورکومه دا د ذکران تر اوسه خوابدې ده خوابدې ها خوابدې څه شي ها څه شي خوابدې ذکرا خوابدې ده زما څه وینې دلته ناسته ده څه شي در رانیسم بیا خوشحاله کېږي ها نو بس کله مو موټر ته بیلنس موبلین ټیرو دا شیانو چینجول ګوره دا د ادرس مې در کړی دلته به راځي داسې زه په تاسو یو څه د کابل دروازه ووینم موټر ته به تر هغو موبلین بدلېږي ما او ذکرا به وګرځېږو نو بس یو دوه کاره دي چې پر ما څه غمیږي یو د موټر جوړېدل او بل پاته سو د موټر خرڅول دا د موټر خرڅول په دې خاطر پر راغمیږي چې دوی درته وایي ووایه ډیواله څه دې په کړي دي و دا دی و ها دی و دا نه خرڅېږي او د موټر رانیول بیا ډېر ښه خوند کوي چې په خپله خوښ کړي او رانیسي دلته نو بس هغه د مستریانو سرایونه دي د ډب سرای دی ابل دی دغه شان هم دي دا کوم سرای دی موټران ټایرونه ریمان مې وربایه کړله خو داسې و چې زما ټایرونه یې په هېڅ هم نه حسابل خپل یې حسابل زما دا نه حسابل نو دغه کابل دروازه ده دلته دغه مرکز هم زده د تبلیغیانو داسې به ولاړ شو ښه داسې به واوړو بېرته به وګرځېږو ګرمي ده ګرمي مو ونیسي زما خو نه کېږي د ذکرا ونیسي ګرمي نو حاجي استاز راته وایي بیخي شارټ رنګ دې رانیولی دی نو ما ورته وویل ما داسې و چې ماډل یې لوړ و ماډل په خاطر رنګ ته مو ډېره توجه ونه کړه دلته هم دا د وینې دا غټ موټر ولاړ دی دا بوټکي و دا شان ورکوي هغه د کابل دروازې غټه جامه ده هغه د بازانو شان یې پر مشلولي دي پر دا پاسو باندې جوز څښې ها داسې جوز در رانیسه د څه شي دا څښې سلام علیکم څنګه یې حاجي استازه دې ته خو یو کوچنی جوز ورکړه پیک لرې کوچنی پیک ورکړه د څه شي دا غواړې دا هم دا غواړې دا هم دا غواړې یخ دی اوه دا دی دا هم جوز مې دې ته ور رانیونی چې دا جوز در رانیسم بیا خوشحاله کېږې ښه دا خوابدې ده زما سره څنګه دی خوند یې سم دی ښه خوند یې دی راځه دا مو خوشحاله کړه بیا
ذکرا خوشحاله شوه ذکرا دا وره دا هنرویل الایمنټ بیلانس دا د محمد اسماعیل په نامه دغه دکان ته راځي نو زه ټول وخت تاسو ته سم ځای انصافداره ځای خوښوم مبلین یې اوس وربدلوه ناوینې را ډیکوریشن والا ته رالم د شترینګ پوښ وراچو د هغې خوا څه ذکره داش د هغې خوا څه پرون ما ته زنګ راوځي ورې درځم ولا ته وې ګنډه ښه لوکس بیا وګنډې سي انشاءالله الله مهربان اوس بیا خپل تار ورسره یا وتیا خپل تار شته نه شی ورسره بیرته ټول ورسره چینایانو موږ ته کار کړی دی والله چې څه کار کوي ذکره ته پکښې ګنډل کېږي بیا ډېر ښایسته خوند کوي نو استاد صاحب مې وویل مال یو دانه کسینې اخلي بیا چې کله خلک راسو ښکاروی ورته واداره کم راځي والله به م سره دغه نه وي اوس زه اندېښمن وم او زه اصلا سیټ ساز ته ورکړم ما زه به سیټ ساز ته ورسم هغه بیا ډېره تولیا دا ډیکوریشن والا وراچي اتیکولا ډیکوریشن په نامه دکان دی نو ورته راکلاسي د خیر ذکرا خو مې خوشحاله کړه و خوشحاله سوې ذکرا و او دا سو بالاخره فاینل اشترینګ کا ته وګورئ څنګه دی تاسو یې ګورئ زما په نظر خو ښه ښایسته سو بیخي او په لاس کې هم داسې ښه خوند کوي برابر سو دا ما لیدلی یو په ځینو موټرانو کې نو ښه خوند یې راکوی نن مې دا دی خپل موټر ته مې ور ولګوه د نن ورځې کارونه خو په موټر کې خلاص کړله نور نو انشاءالله اماده دی یو چې مال زه به ریمان لا ور واچوم خو هغه بس سره جوړ نه رالو خیر ریمان به پرېږدو یو میاشت دوې میاشتې بیا په دغه ټیرو کې وچلوه او بل دا چې دی دا زما موټر خو نو ستاسو هم دی دا زموږ ستاسو په ټولو په شریکه موټر دی ښه ولې که دا موټر یې نږدې یې غورځولی وای سیکله والا بیخي تیز را روانو خیر نه وغورځوئ بچ سو ډېر تیز هم نو بس دا چې موټر جوړي اماده یي زه پکښې ګرځم نو ستاسو لپاره ویډیوګانې جوړوم نو په دې خاطر دا زموږ ستاسو د ټولو په شریکه موټر دی ډېر بېخیال ساتو د خیر نو بس بیا انشاءالله سبا د خیره سره سروی سور کومه شی پاکم سره اماده کړم دننه او د باندې نو بیا به په عینو مینې کې انشاءالله یو ټرایي ورکړو وبې ګورو چیک مې کړو او ټوله انشاءالله معلومات به در سره شریک کړم د خیر بس تاسو څخه ډېره ډېره مننه چې دا وخت را سره واست او موږ مو وزغملو ما او ذکرا دغه د ذکرا وینې ذکرا بای بای وکړه بای بای نو تر بیا ښه وخت ښې چارې د الله په امان بای بای